د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. امیر خان متقي د پاکستان استازي د ستونزو د حل په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیاسي سوداګریزو او امنیتي اړیکو په تړاو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیاء احمد په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دواړو خواو هوکړه کړې چې خبرو ته دوام ورکړي او د یو بل هیوادونو ته پلاوي ولېږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې متقي ټینګار کړی چې د کډوالو ایستل باید جبري نه وي او کډوال باید په تدریجي ډول او درناوي سره خپل هیواد ته راستانه شي. د خبرپاڼې له مخې صادق خان څرګنده کړې چې د افغانانو تګ راتګ به د قانوني اسنادو او ویزې د اسانتیا پر بنسټ دوام ومومي. د پاکستان استازي پرون کابل ته سفر وکړ څو له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو له ستونزو سربیره امنیتي او سوداګریز ترنګلتیاو د طالبانو او پاکستان ترمن اړیکې ترنګلې کړي دي. مارکو روبیو ویلي چې د یو امریکایي وګړي خوشي کول د کابل او واشنگټن اړیکو کې مثبت او رغونکی اقدام دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له افغانستان د یو امریکایي بندي خلاصون د افغانستان او امریکا اړیکو برخه کې مثبت او رغونکی ګام بللی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویلي چې یو شمېر نور امریکایي وګړي هم افغانستان کې بندیان دي چې د خلاصون هیله یې ښودلې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې هیواد ته د امریکایي وګړو بیرته ستنول د یاد وزارت په لومړیتوب کې دي او امریکایي ولسمشر ټرمپ هیواد ته د ټولو امریکایي وګړو بیرته ستنولو هلې ځلې کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ښه نیت ښودلو په موخه یو امریکایي وګړی له زندانه خوشي کړی دی. امریکایي وګړی جورج ګیلیزمن چې د پنجشنبې په ورځ کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشي شو، پرون متحده ایالتونو ته ورسېده. تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار حکمت وایي چې تورخم دروازه له ترانزیت وروسته د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ پر مخ په بشپړ ډول پرانیستل شوه. هغه ویلي چې اوس مهال له کرښې دواړو غاړو ته د مسافرینو ګڼه ګوڼه زیاته ده چې د 3 ورځو په ترڅ کې به تګ راتګ عادي شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دغه دروازه له تېرې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه او ادعا یې کوله چې افغان لوری د دوی په خاوره کې پوسته جوړوي. ناروې کې افغان سفارت خپل فعالیت بیا پیلوي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان سفارت خپل قونسلي خدمتونه بیا پیلوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې اوسلو کې د افغانستان سفارت د 1404 لمریز کال د حمل له 4مې نیټې څخه چې د 2015 زیږدیز کال د مارچ له 24مې نیټې سره سمون لري قونسلي خدمتونه بیا پیلوي. یاد وزارت ناروې کې د قونسلي خدمتونو بیا پیل کېدل یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان تاریخي آثار قطر کې نندارې ته وړاندې کیږي. د اتحاد و کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د قطر د موزیمونو له مشر محمد الرمیحي سره د یاد هیواد په نندارتون کې د افغان تاریخي آثارو د ایښودو په اړه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. هغه ویلي چې دا نندارتون به افغان فرهنګي میراث نړیوالو ته وروپېژني او د سیاحت صنعت ته به وده ورکړي. په دې ناسته کې قطر د افغان تاریخي آثارو د نړیوالو معیارونو مطابق انتقال، امنیت او ساتنې ډاډ ورکړی دی. یونیسیف ویلي پر انجونو د زده کړو بندیز به افغانستان ته بدې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف اجرایوي رئیسه کاترین رسل وایي افغانستان کې تر 6 ټولګي پورته د انجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز میلیونونه نجونې د زده کړو له حقه محرومې کړي دي. د نوموړي په وینا که دغه بندیز تر 2030 میلادي کاله وغځېږي نو څه باندې 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې کړي چې د افغان نجونو او افغانستان لپاره به بدې پایلې ولري او هم به ورسره روغتیایي سیستم او د افغانستان اقتصاد وځپل شي. یونیسیف ویلي پر دې بندیز سربیره یې 445,000 ماشومانو ته چې 4.8% نجونې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یاد بنسټ د طالبانو حکومت پر چارواکو یو ځل بیا غږ کړی چې تر 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې په سړو سیمو کې 13 ورځ نوی ښوونیز کال د نجونو له ګډون پرته پیل شو. خوست کې د جلغوزیو د ونو پرې کولو په تور 15 تنه نیول شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ دفتر ویلي چې د قلندر ولسوالۍ امنیتي منصوبینو هغه 15 کسان نیولي چې د یو کس سره د شخصي تضاد پر اساس د همدې ولسوالۍ په جلا سیمو کې د شپې پر مهال 40 د جلغوزیو ونې چې کافي حاصل یې ورکاوه د برقي ماشین او تبرګیو په وسیله وچې کړي دي. یادې قمندانۍ ویلي چې نیول شوي کسان به له اړوندې دوسیې سره یو ځای عدلیې او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. افسانوي څوک وهونکی جورج فورمن په 80 کلنۍ کې ومړ.
فورمین چې په سوک وهلو کې د بیګ جور یا ستر جور په نوم مشهورو په 1980 لسیزه کې سوک وهل پیل کړل او څو لسیزې فعالیت وکړ. هغه د اولمپیک د سرو زرو میډال ګټلی و او د درانه وزن د نړۍ د اتلولۍ 2 کمربندونه هم ترلاسه کړي وو. په 1940 میلادي کال کې د فورمین او د محمد علي ترمنځ سیالي چې د ځنګل غږ په نوم پیژندل کیږي د سپورت په تاریخ کې یو له سترو تاریخي لوبو څخه ګڼل کیږي. فورمین د امریکا د ټکزاس په مارشال کې په 1949 میلادي کال کې زیږېدلی او وروسته یې کورنۍ هاستن ته کډه شوې وه چې پرون په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. متحده عربي امارات په امریکا کې 1.4 تریلیون ډالر پانګونه کوي. سپینې ماړه اعلان کړی چې متحده عربي امارات ژمنه ښودلې چې په راتلونکو 10 کلونو کې به امریکا کې 1.4 تریلیون ډالر پانګونه وکړي. د راپورونو له مخې دا پانګونه به د مصنوعي ځیرکتیا، زیربناو، انرژۍ تولیداتو او یو شمېر نور برخو کې ترسره شي. سپینې ماړه اعلان کړی چې دا ژمنه د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکار شیخ طهنون بن زاید النهیان او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لیدنې وروسته شوې ده. بلخوا د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې هم ویلي چې سعودي عربستان پلان لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره 600 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. فرانسې، آلمان او بریتانیا غزه کې د سمدستي اوربند لپاره د خبرو اترو د بیرته پیل کولو غوښتنه کړې ده. د فرانسې، آلمان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره غزه کې د سمدستي اوربند لپاره د خبرو اترو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې اسرائیل باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې سمدستي غزې ته ورسول شي. په اعلامیه کې د ملکي وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی او له اسرائیلو څخه غوښتنه شوې چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د اوبو، برېښنا او روغتیایي خدماتو ته د غزې خلکو لاسرسی تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په تړانګه کې له 2 میاشتني اوربند وروسته اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي چې په پایله کې تر دې دمه څه باندې 700 تنه مړه او شاوخوا 900 نور ژوبل دي. د هند کرکټ غوره لیګ IPL 13 پړاو سیالۍ نن شنبه پیل شو چې 10 لوبډلې پکې ونډه لري. د معلوماتو له مخې لیګ کې به د حمل میاشتې له 2 منېټې څخه د جوزا تر 5 منېټې پورې 4 سیالۍ نندارې ته وړاندې شي. سږکال افغانستان 9 لوبغاړي راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقي او الله محمد غضنفر په یاد لیګ کې لوبېږي. د IPL د سږکال د برانډ ارزښت 12 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی. تیر کال د دې ارزښت 10.7 میلیارډ ډالرو ته رسېده. د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.